په ړندو سترګو د موټرسایکل چلول د محمد رباني شمس الهام بخښونکې کیسه. آیا تاسو هم کله فکر کړی چې یو په سترګو ړوند کس څنګه کولی شي د موټرسایکل چلولو هڅه وکړي؟ دا یو داسې تجربه ده چې محمد رباني شمس په خپلو ړندو سترګو ترسره کړې ده. په دې راپور کې موږ د هغه سفر ته کتنه کوو چې څنګه یې د موټرسایکل چلول زده کړي. 8 کاله وړاندې یو مجاهد ځوان د مین په چاودنه کې خپلې غبرګې سترګې له لاسه ورکړې، خو همت یې لا له لاسه نه دی ورکړی. دا محمد رباني شمس نومیږي، د زابل ولایت د قلات ښار اړوند د خان په کلي کې ژوند کوي. هغه د اسلامي امارت د بیا واکمنۍ سره سم په ړندو سترګو د موټرسایکل چلولو زده کړه پیل کړې. ما سترګې زه مجاهد وم، بیا تقریبا ما د سترګو به 7 کاله کېږي چې وتلي دي. ما خپل مایم پټاو شو، بس بازار ته ولاړم، هغسې سودا څه سړی ته یې موټرسایکل واخلم. مې د بازاره په هغه وار په رخصه کې راوړ، کور ته راغلم. نو بیا ماسپښین لمونځ و، اودس وکړ، بیا نو راووتم، موټرسایکل مې راوایستی بالا، بس هغه راایسته موټرسایکل سره پسې مخکې چلاوه ته لا اوسه ډېر خلک معتادیان چې دا موټرسایکل او ته. نو بیا ما څوک هغه موټرسایکل وچلاوه، نو بیا له هغه بعده د هغه موټرسایکل نه ټیربو وواسطه، بیا ته دا نور څه زورور و، ډېر ښه چلېده. نو بالا نه هغه راایسته هغه موټرسایکل چلاوه، خلک راته حیران وو چې دا سترګې نه لرې، ته دا موټرسایکل څنګه چلوې؟ یا انشاءالله اول وار مې دا سوکه چلاوه، له کوره مې راوایستی، دا کلو کې مې دا کوڅه ته دا بار ورته وایستی. نو له هغه بعد بالا بیا ورسره عادت شوم، بس لکه څنګه چې دا نور خلک چلوي نه دی چلوي. هو مخکې مې چلولی و، په روغار کې مې موټرسایکل چلولی و، نورې مې دی زده کړې نه دي کړې. بس له هغه راایسته نو بیا زه خوښ شوم، امارت راغلی، بیا ما موټرسایکل واخیستی، تر اوسه پورې تقریبا چلوم. د ړندو سترګو له امله شمس باید د نورو چلوونکو په وړاندې ډېر احتیاط وکړي. هغه د موټرسایکل چلولو پر مهال د یو لارښوونکي سره تګ کوي چې هغه ته د سړک وضعیت بیانوي. تر ډېره وخته زه په خپله یم، ځکه چې دا شناخته منطقي دي، خو بیا د هغه بعد که چېرې ځای داسې دغه راغلی، یو موټر شی په مخه راغلی، بیا نو دا برادر پر ما غږ وکړي چې مثال دغه سایډ ته څه یا خپل لاس ته کېکه، بیا مې هغه هدف راشي، لاره ښي. بیا نو د ځان لپاره د تخنیکي بس دی نه وي، بیا زه نه وځم، په کور یم. مې کله یو خوا ته ضرور کار شي، بیا نو دی نه یو بل ملګری پیدا کړم، بیا که مې بازار ته کړم، یو بلې خوا ته کړم، بیا نو هغه همکاري راسره کوي، یو بل برادر راسره بوځي. شمس په ابتدا کې د موټرسایکل چلولو لپاره ځینې شکونه او ستونزې لرلې. هغه پوهېده چې د ړندو سترګو له امله یې د موټرسایکل چلول خورا خطرناک کیدای شي، خو هغه تصمیم ونیو چې د خپلې ارادې او هوډ په مرسته دې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. خلک نو بس ماته حیران دي ډېر، یعنې ته پر دغه موټرسایکل ته څنګه بیایې، څنګه دې را روان کړی. تېر کال لوی اختر وکړ، کوچنی اختر ولاړم د الله صاحب د زیارت خوا ته، هغې خوا را کړم، په دا سړک ډېرې عکاسیانې له معاشرو وې، تقریبا زه د کور ته را کړم، زه دا سړک راشي وکېدم ته دې دغه کې به ډېرو خلکو ودرولم چې دا بالا مال بس دا ماشین کسر برادر مې هغه راسره وي، نو زه بس موټرسایکل هغه تر اوسه چلوم، داسې دغه نه. کله چې مې دا موټرسایکل چلولی نو په ژوند کې مې ډېر تغییر راغلی دی، چې کله چې زه وغواړم هغه ځای ته تللی شمه، ځان رسولی شمه، اسانتیاوې ډېرې راته راغلي دي د موټرسایکل له چلاوه سره، په ژوند کې ډېر هوسا شوی. په ژوند کې بس نور څوک چې مایي به دې مثال یا په سترګو نه ویني، کوشش دې وکړي چې په ژوند کې داسې هغه وکړي، موټرسایکل پیدا کړي، مثال کوشش وکړي زده کړي، ډېرې اسانتیاوې به شي، ډېر به هوسا شي، ورسره ژوند چارې به ډېرې هوسا شي. شمس نه یوازې خپل محدودیتونه مات کړل، بلکې د نورو کسانو لپاره یې هم یوه الهام بخښونکې کیسه وړاندې کړه. هغه موږ ته وښودل چې هیڅ شی د انسان اراده او هوډ نشي کمزوری کولی. د هغه د موټرسایکل چلولو هڅه نه یوازې د هغه د ژوند لپاره مهمه وه، بلکې د ټولنې لپاره هم یو الهام بخښونکې نمونه ګرځېدلې. نو په ژوند کې انشاءالله ادامه پسې ورکوم او کوشش کوم چې زه پلان ولرم چې یوازې یې وچلوم، خو که چیرې هغه نه وي، هغه به وجود نه کړي، بیا به نو دغه برادر راسره وي، په دغه ډول به چلېږي. ورته دا پیغام لرم، دا خو باید چې بیخي څوک نه ووایي، امکان کولی شي چې هر یو کوشش وکړي او
خپله ځای ځان ورسوي، خپل مطلب ته ځان ورسوي، کوشش وکړي انسان سره کم سړی معیوب وي، خپل کوشش وکړي څه کولی شي دې ځای ځان رسولی شي.